سرمایه‌ګذاري په وکړه. هغه هم په نقره کې هغه هم په نوکري کې دا خبره. دا شی پاتې و، دا یې هم راته ویلي ورولېږئ نوکري پاخلو طلا فیضان پاخلو. صاحب ټرکونه چې پې اخلې ټرک تا ته میاشت په میاشت دغه درلېږي دا شل زره درکوي $3,00,000 ما ته راولېږه زه تا ته د میاشتې $10,000 ترې درکوم نور یې څه کوي؟ د 1,00,000 په سر 10,000 نه $3,00,000 باندې 10,000 د میاشتې درکوم بیرته نور څه شی غواړي؟ غلا ډېرې ورکوي. او که را دې نه کړي بیا چې در سره وکړو را دې نه که در مې نه کړې $3,00,000 دې ټول بیرته در واخله بیخي مه را سره نه پرېږده موږ بیا دومره وخت در سره وي هغه څنګه کېږي پیسې نه د ګټه در کوم تجارت درته پې کومه غلی کېنه لږ هغه دې قاچاقبرانو غوندې راته مه غږېږه نه ډېر واضح ټرکونه مکونه که لرئ هغه خرڅ کړئ مقصد رهبر هغه د سکیورټي کمپنۍ دې راباندې خرڅ کړه که عاید نه کوي ولا سکیورټي په کالیفورنیا کې ډېره ګټه کوي. نه پوهېږم واجه څه شی ده. چا چې کالیفورنیا کې جوړې کړي دي کالیفورنیا ټول کسان وایي ته راسه یو بل کار وکړو نورې وایه که نه په کالیفورنیا کې د ما د سکیورټي والا ډېر دي او ما ته نارې وایي چې ته دلته کالیفورنیا ته راسه هم ټریننګ درکوو هم پراجکټ یې درته اخلو. ته په ایلې کې که په سان فرانسیسکو طرف کې زه په سان فرانسیسکو طرف کې یم هغوی ایلې کې دي خو زه به ورته وایم چې سان فرانسیسکو نه به موږ شروع کړو. وایي هلته یو دوه ځانې لوګریان دي ډېر غټ بیلیونران دي که پېژنې هسې ښه نومېږي ته ودرېږه فکر کوم دغه زموږ تاسو د لوګر خلک دي خو یعنې بیلیونر دي بیلیونر نو خو مګر هم ډېر ټامیان دي داسې د لوګر خلک دي او نه پوهېږم داسې زازي دي د ما ملګري کونړي دي ارجایي دي خو هغه اسانه دي. په دې سان فرانسیسکو کې مې یو کس لرمه ما خو دغلته ډېر وخت تېر کړی په سان فرانسیسکو کې هغلته چې هغه عادي کارونه به کول هغه اکثره سکیورټي ته لاړو چې کمپنۍ جوړې کړي ډېر کامیابه دي. دوی ما پسې شاله دي چې موږ د ورجینیا په حساب نه پوهېږو د ډي ام وي نو دلته راسه موږ یې تا دا کمپنۍ کامیابوو. نه کوي صحیح زه ورته وایم چې ولا یو وارې زه له کالیفورنیا راغلی یم ما اوس دلته هغه مړی ژوندی جوړ ده زه دغلته نه درځم په دې کې سره بند پاتې یو بیا به چیم یې کار کنیم ما ورته به د کمپنۍ باندې زه خو نور په دې کمپنۍ مکمل پیږم په سکیورټي مکمل نو نه پوهېږم ته څومره په پیږې یو متخصص موږ ته پکار ده هغه به هایر کړو ته له سان فرانسیسکو له ایلې نه را شروع که هغوی سره به دې زه معرفي کړم ټولو سره اول لاړ سه هغوی سره وګوره که د هغوی او دا ټوله معامله دې خوښ شوه بیا به دا کمپنۍ شریکه کړو دا طرف به زه درته مدیریت کړم ما او تا ښه پارټنران ځکه کېدی شو چې یو غرب یو طرف یې ته مدیریت کړه بل به زه مدیریت کړم دغه طرف یې ته مدیریت کړه دې خواته به زه مدیریت کړم یو پروفیشنل کس به ورته ونیسو تم سکیورټي کارت واخله زه یې اخلم چې د دې په خاطر باندې سکیورټي کارتونه ښه دي چې بیا ما او تا کوالیفای منیجر ورته وایي یو پوزیشن د هغې ته برابر سو بیا د دې کمپنۍ لپاره یو پروفیشنل کس په کار دی چې هغه ونه لري په کالیفورنیا کې کوالیفاینګ منیجر باید اتلیست 6,000 ده که 2,000 ده که 6,000 ساعته باید کار کړی وي وو خو هغه خو بیا ما او تا په غږېږو میفهمي چې میګم او د هغې لپاره زه کسان لرم لرې پرایمان لپاره چارته نظامیان لرم نظامیان نه چې دومره کار یې کړی په کالیفورنیا هم دلته امریکا کې کړی په همدغه په امریکا کې کړی او هغه څه کې چې ویټرنز لرم ویټرنز افغان ویټرنز یعنې مطلب پوهېږي بیا د ویټرنز لپاره خوبي څه ده
هغوی بیا مطلب خپل هغه د څه ورته وایي ډپارټمنټ اف ویټرنس ورته وایي چې ورته وایي دغه جي نه که نه هغه یو خط اخلي چې بیا هغه دغه کوالیفاینګ منیجر سکیپ کوي ډایرکټ، یعنې هغه نو د کوالیفاینګ منیجر نه ورپسې پورته ده. هغه داسې یو شی ده. آفرین. او دا خبر دا دغه یو څو ټیسټونه لري چې دا ټول کار یې سخته د ساعتو ده چې ساعتونه یې پوره سي. زه ویب سایټ ورته لرم خو دا څه وخت کېږي چې پرې مې خو د ځکه زه خو په شلو جانو کې بند یم. دریشانې مې ورته اخیستې، هر شی مې ورته کړی. څنګه چل خبر اوس خو د خوب وخت ده در سره وې څه خو بیا به بیا ویده څخه 11 بجې دي. د څه شي وخت دی څه وایي؟ وایي د موږ د ما د ګیمو وخت ده. د ګیمو دغه سیال ده. ناوخته ده. ویژن صاحب ستا بچان هم دغسې ګیمونه وایي د شپې که نه؟ د شپې نه خو ګیم نو بس وروره ګوله. دا د فیضان صاحب بچان چې هوښیار دي دا د شپې ګیمونه وایي ګوره ښه. څومره باادبه وګوره، مؤدبه او هوښیار او څه په طریقه سره یې ورته وویلې که نه وایي وخت خو زموږ د ګیمو وخت ده. نه دا د شپې نه سکرین ټایم ښه نه وي، دا د خوب کوالیټي خرابوي. دا خو ده موږ خو ګورئ د تاسې ملګرو لپاره ټول خوب قرباني کړی ده، تر سهاره درته ویښ یو. د تاسې بیانیو هغه د زه لاړ سویده سه باور وکړه، سویده سه بهتره به یې ولسته. نه زه دلته غوږ نیسم، تاسې بیا پټې پټې خبرې کوئ، بیا بل سپیس کې غږېږئ پې موږ نه یې اورېدلې. هغه اساسات له موږ نه پاتې بیا که نه بیا سړی په بحث نه پوهېږي دومره. قاسم دا مدرسه کې اډمیشن واخله او هلته زه مدرسه کې خو به زه دغه یم، زه خو حافظ الله یم په دغه کې فیسبوک غلی کېنه هلته حفظ الله محفوظ الله نسل دی چې راځئ ټول به شاګردان وي ورولو پي ایچ ډي مي ایچ ډي نه ډاکټران زه خو استاد دغه شوم یم په دغه ځکه وروره زه خو استاد یم په مدرسه کې استاد یم. یو هغه د نوري صاحب